والا یم د کډبې دغه ماران چې دي دغه کوچنیان هلکان چې دي دا زما زامن دي دغه ماران چې دي دا شاګردان ګروي داسې ورته وګورئ هره که ماران را سره دي تاسې د خپله سیل وکړئ راکه دا ماران چې دي دا تور ماران دي دا کمزوري ماران دي په ټولو مارانو دي کمزوري ماران چې دي دا ټول یوه خطر مایده کړي داسې پر غاړه راوځي جریږه مه ځي دلته داسې ټینګ راکه نور هغه دا ماران دغه نور ماران راکړي مار چې دې ولیدی بسم الله باندې وکړه چې هره کم غټ مار یې ګیرې که دا خپل وده تجربه که دا ماران چې دې ګوره دا جوړه ماران دي دواړه دا خړ سپېره ماران دي اوس به ته دا نور ماران را وکړه دا نري کوچه ماران سورلیکي ماران راوه دا ماران او ما چې وده ورکړه دا خپل وده دې تجربه کړي چې هره کم غټ مار یې ګرځي که مار بې ووایي لا تاثیر نشي باندې کولی زار یې باندې د اجازه لري او لړم چې دی هغه ودې غواړي داسې لړمان سته چې په درې ودې در وده لاندې کېږي داسې لړمان سته چې در اوویشت ودو پورې هم ځي اووه واره الحمدلله شریفه اووه واره کلوله شریفه دا یوه وده راځي کم وخت چې لړم در وده لاندې سو هغه خپل نیش کښته کړي بیا دې یو خاشه وروي کې نیش غورځوئ خو نه دې راخي وده دې پر وکړي کې نه غورځوئ باره دې بسم الله وکړي روا دې ښي راښه دا ماران راکوه او که دا جټ والا لنډۍ یا د سره لنډۍ یا دا ژړلمې د ریګو لنډۍ مه ګیروه هغه په یس کې راشي په یس کې کراره بیا تر وده وځي وده ګرم وي د هغه راخي د ماران ورسره راخي داسې ورته وګورئ چې هره که مار وغواړي هغه سته واګیره کړي دا ورسره نیسئ دا ماران ورسره راخه دا ماران ورسره ګیروه داسې ورته وګورئ تاسې خپله سیل وکړئ چې هره که مار وغواړي هغه دلته سته د ودې مهمه ګټه دا ده چې یو مسلمان سته چې د خولې څه ګټه واخلي هر مسلمان چې خزندې خوړلی یې که مار وهلی یې که لړم وهلی یې که غونډک وهلی یې وده کوه زما په لاسو کې بلا نه ځایي د هغه راښی په لاس کې ونه د ودې مهمه ګټه دا ده چې یو مسلمان سته چې د خولې څه ګټه واخلي د خناشین ولسوالي د زارجوت ولسوالي ماتکۍ شنه جامې نارستراج هرات بایغز مرغاو ګنداو دورې تللی یم ایران د دراسپانه پورې ما ودې ورکړي دي چې ما اجازه ورکړه د خپل وده دې تجربه کې دا ماران چې زما سره راسره دي دا شاګردان ګروي دا ټوله ماران دا شاګردان راوړي تاسو خو به خبر یې چې دا ماران ټوله شاګردان دا مېلو ته راغلي چې ما وده درکړه د ځان تعریف نه دی ښه د خپل وده دې تجربه کې او دغه فلمداري چې هر چا ولیدله په نړۍ کې مسلمان یې هغه زما ورور دی زما سلامونه دې ور ورسېږي داسې ورته وګورئ ټوله ځوانان د دې مارانو سیل وکړئ او بل چې دی زه زارکاش هم یم که چېرې یو مسلمان یا مار خوړلی و یا لنډۍ خوړلی و یا بلې زار لرونکې خزندې خوړلی و در ما پورې دې راورسوي زه د الله د رضا دپاره زار کاږم یوه روپۍ نه زندې اخلم واخله ما یې ګیرې د ودې مهمه ګټه دا ده چې یو مسلمان سته چې د خولې څه ګټه واخلي هر مسلمان چېرې خزندې خوړلی یې باشه که مانا پر ده به